د شپې داستان. درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د میرویس خان نیکه ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیلهمن یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بندي په خیال کې تیر یادونه را وګرځېدل. د ګورجستان د پاچا پنځم واختناک زوی 11 ګورګي پلار یې د اسماعیل صفوي له صفو سره په جګړه کې ووژل شو. ګورجستان د عثماني ټولواکۍ او صفوي پیاوړې پاچاهۍ ترمنځ د سیالیو جګړو ډګر شو. ګورګي د شاهي کورنۍ د غړي په توګه د اصفهان تر سیوري لاندې د خپل هیواد والي او واکمن و. اوس کلونه وشول چې د اصفهان په لوی زندان کې کوټه قلفي پروت و. پیښې یو پر بل پسې د هغه په ذهن کې را ژوندی شوې. ګورګي له اصفهان نه بغاوت وکړ، له عثمانیانو سره یې تار ونیو. شاه حسین شیخ علي خان قاجار له پوځ سره ورسره واستاوه. ګورګي له تخته وغورځاوه. د کارتلي حکومت یې د ده د کاکا زوی شهزاده ایرکلي ته وسپاره چې مسلمان شوی و او نیر علي خان نوم یې پرې ایښی و. هغه ته د شاه سلیمان صفوي د سالار شیخ علي خان وړاندیز سترګو ته ودرېد چې که مسلمانان او د امامانو پیرو شي نو د کارتلي حکومت به ده ته وسپاري. ګورګي د خیالونو له نړۍ راووت، دیوال ته یې ورتوف کړل. لعنت پر تاسو! بیا خپل د اکا زوی او وراره ته څو سپورې کنځلې وکړې. بې غیرتو، د صفویانو تالي څټو! هغه یو ځل بیا پر دیوال سترګې خښې کړې. د تیرو وختونو یادونه یې پر ذهن منګولې خښې کړې وې. بیا د هغو وختونو د یادونو پړاو ته ورننوت. د شاه حسین خواجه سرا محمود آغا ورپه یاد شو. هغه ځانګړی فرمان ورپه یاد شو چې پاچا د یو ګورجي مصر د لور په شمول څو ښایسته پیغلې ترې غوښتې وې. ګورګي ته د خواجه سرا محمود آغا څېره سترګو ته ودرېده. تورې ځلېدونکې سترګې یې د میرمنو په څېر تورې، اوږده نرۍ پزه، پر خوله یوه معناداره مسکا غوړېدلې، له برګې لونګۍ نه غوړې څڼې راوتلې. د زرینې چپنې له بغل جیب نه یې شاهي فرمان راویست. په دواړو لاسو یې د کارتلي واکمن ته ونیو. د اعلی حضرت شاه حسین ځانګړی خادم د مقام فرمان درته وړاندې کوي. ګورګي نغښتی فرمان پرانیست. په لوستلو یې پیل وکړ. خبر شوی یم چې د کارتلي واکمن له اصفهانه د بغاوت خیال لري. زموږ مخبرانو د حاکم په شمول 4 تنه مخور او د کارتلي مشران شکمن بللی دي. تاسو د خپل وفادارۍ د اثبات لپاره حکم کیږي چې د کارتلي د مخورو واس یولوس د لور په شمول د ګورجستان 4 ښایسته پیغلې شاهي حرم ته د خدمت لپاره راواستوي. که د کارتلي حاکم د شاهي حکم له منلو سرغړوي، سالار شیخ علي خان ته حکم شوی چې لاس تړلی د اصفهان ته راواستوي. ګورګي بیا د خیالونو له نړۍ راووت. لاسونه یې وموښل، له تخت نه راښکته شو. په تیاره خوږنه کې یوې او بلې خواته قدم واهه. د حسن آغا خبرې ور یادې شوې. هسې له خپل برخلیک سره لوبې کوې، ځان د امامانو پیرو وښیه، خپل کار دې وکړه. وروستۍ خبره یې څو ځله په غوږو کې وکړنګېده. پر دې فکر کاوه چې رښتیا دی خپل مذهب ته څومره وفادار او پابند دی. راغی، پر تخت کېناست، سر یې په دواړو لاسونو کې ونیو، له ښه ځنډ وروسته راجګ شو. پر ویښتانو پټې شونډې یې لومړی ځل په مسکا وغوړېدې. وروسته یې د لیونۍ خندا غږ د زندان په تیارو کوټو کې راغبرګ شو. داسې ښکارېده چې نوی تصمیم یې نیولی و. صفوي دربار د هند تر مغولي او د استانبول تر عثماني دربارونو په ځل او بل او ظاهري ښکلا کې کم نه و. ظاهري تشریفات یې تر هغو هم زیات و. د پاچا د زرین تخت شاته په زرینو جامو کې کتار غلامان تورې او نیزې په لاسو کې چوپ ولاړ وو. پر غولي ګرانبۍ او وریښمینې غالۍ غوړېدلې. پر دیوالونو د وریښمینو او زرتارو ښکلې پردې چې د هنر او کمال بېسارې بېلګې وې. په دې دربارونو کې په یو وخت کې دومره زر او جواهر په جامو کې ځلېدل چې د دوی تر حکم لاندې ټول رعیت به یې نه درلودل. شاه حسین
له همدغسې کش او فش او له خپل ځانګړي غرور سره په شاهي تخت ناست و. پړسېدلو سترګو خوبوړي حالت یې ښودله چې شپه یې د ارمني نجونو او سرو جامو په بدرګه تېره کړې ده. دا یو معمول ګرځېدلی و. لاندې د تخت دواړو لوریو ته د ټولواکۍ زیات پوځي او ملکي چارواکي په 2 کتارونو کې ناست وو. پخوا تر دې چې شاهي دربار ته راشي، ملاباشي، مستوفي الممالک او دیوان بیګي یوه خبره سره جوړه کړې وه. مستوفي الممالک له ځایه جګ شو، په ملا خم شو، بیا یې لاسونه په نامه ونیول. ویې ویل: د اعلی حضرت ستوری دې اوچت وي. دا په یوه کال کې 4م ځل دی چې له کندهاره بد خبرونه راځي. خلک مالیه او باج نه ورکوي، ټولواکۍ ته درناوی نه لري. والا مقامه که اشاره ونه شي کندهار مو له لاسه وځي. شاه حسین یې خبره ورغوڅه کړه. څه اوتې بوتې وایې؟ څوک دا جرأت کولی شي چې د صفوي ټولواکۍ دښمني واخلي؟ دا وړوکي بغاوتونه خو هر ځای وي، 1-2 بدمغزه په هر قام کې شته. دیوان بیګي یعنې قاضي القضات په ادب ودرېد. له فرشي سلام وروسته یې په نرمه لهجه وویل: د اعلی حضرت ستوری دې اوچت وي. د جناب مستوفي الممالک اندېښنه پر ځای ده. افغانان له یوې مخې بدمغزه او یاغیان دي، پر دوی دیني تبلیغ هم هیڅ اغیز نه لري. ټول زندیقیان دي. شیخ الاسلام جعفري ډېرې بدې خاطرې ترې لري. د شاه حسین د څېرې له کرښو ښکارېدله چې دغه خبرې یې پر غوږو کې نه لګېږي. ویې پوښتل: څه خاطرې؟ ویل یې: د کندهار خلک زموږ له مذهب سره جوړ نه دي. د هرات خلک د هغو ککرو د څلیو له برکته نرم دي چې د لومړي یرغل پر مهال جوړ شول. د پوځ سالار په څنګ کې د ټومبلي خنجر سپین موټی په ښي لاس ټینګ کړ. ببر بریتونه یې وخوځېدل. اجازه راکړئ علي حضرته چې په کندهار کې هم د ککرو څلی ودروم. شاه حسین ملاباشي او قورچي باشي ته مخ ورواړو، سترګې کش کړې. ستاسو هم همدغه نظر دی؟ ملاباشي په پریکنده لهجه وویل: علي حضرته د یاغیانو سرونه وهل د اسلام حکم دی. قورچي باشي په ملا خم شو. ویې ویل: علي حضرته چې تاسو څنګه لازمه ګڼئ، زما عرض دا دی چې حالت هلته باید بدل شي. اعتماد الدوله چې په ښي کتار کې پاچا ته تر ټولو نږدې ناستو غاړه تازه کړه. پر دربار چوپتیا حاکمه شوه. ټولو سترګې هغه ته ورواړولې. هغه په شمیرلو جملو وویل: علي حضرته ستاسو سیوری دې تل وي. په دې کې شک نشته چې د کندهار په باب د خواشینۍ خبرونه راځي، خو چې څه وکړو پر دې ډیر فکر پکار دی. که وړوکې غلطي وشي بیا نو کار تر کار تیر دی. ملاباشي بیا وویل: شیخ الاسلام جعفري مې ولید. د دې خلکو له جهالت نه ډیر شکایت کاوه. ویل یې چې ډیر په خپل مذهب ټینګ دي. د امام علي علیه السلام او حسنینو دښمنانو ته بد نه وایي. تشیع مذهب نه مني، باج نه ورکوي. پاچا ورته وویل: جنابه ستاسو په نظر څه ورسره وکړو؟ هغه په ډنګۍ توره ږیره کې ګوتې راتېرې کړې. موسکی غوندې شو. ویې ویل: غوره لاره خو هماغه وه چې ارواښاد علي حضرت شاه اسماعیل په مروه او هرات کې ورسره وکړل. د ککرو منارونه اوس هم ماته ناوخته نه ښکاري، البته که موږ د اراده او توان ولرو. د ملا امیر محمد حسین وروستۍ خبره د صفوي دربار حالت ته اشاره وه. ټول پر دې پوه شول او په تایید یې سرونه وخوځول. اعتماد الدوله پر خپل مخ او مۍ وریژې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل: امامیه مذهب د ټولواکۍ په مضبوطولو کې اساسي رول درلود. ټولواکي جوړه شوه، خو په ساتلو کې لانجې راغلې. یو لور ته عثمانیان، بل لوري ته د ګورجستان یاغي شهزادګان، دې اړخ ته هم افغانان او هم د ډیلي پاچاهان. د دې ټولو سره په یو وخت مقابله کول اسانه نه و. ملاباشي روحاني پیشوا لږ په استوغه لهجه خبره ورغوڅه کړه. اصلي ستونزه دا وه چې موږ د علي حضرت اسماعیل صفوي اصول تر پښو لاندې کړل. په هرات کې ولې ډیر جنجال نشته، ځکه چې هلته د 12 امامه مذهب اصول رسمي پلي شول. د مخالفینو له ککریو څلي ودرېدل. حافظ زین الدین هراتی چې په جومات کې ووژل شو، ګناه یې همدغه وه چې د امام علي علیه السلام پر مخالفینو یې له بد ویلو ډډه وکړه. که په کندهار او کلات کې هم همدغه کار شوی وی، اوس به هلته هیڅ ستونزه نه وه. هغه بیا شاه حسین ته وکتل، لاس یې په ټټر کېښود، زیاته یې کړه: د اعلی حضرت کورنۍ ته درناوی چې دوی د مذهب ډیر خدمت کړی دی. خو ارواښاد علي حضرت شاه عباس ثاني بیا د خپل پلار او نیکه له مذهبه مخ واړو. زموږ ټولواکي همدغه مهال له بدمرغیو سره مخ شوه. عثمانیانو لاسونه را اوږده کړل. پاچا مو چې له امامانو مخ واړو، بدمرغیو ورته رامخه کړه. د شاه حسین په تندي ګونځې راغله. د ملاباشي خبره بیا پرې ونه لګېده، خو پر دې هم پوهېده چې پر ایران د پردې تر شا اصلي حکومت واکمني د همدې تورو چپنو د خاوندانو ده. چوپ پاتې شو. تر ښه ځنډ چوپتیا حاکمه وه.
بیا شاه حسین د دربار حاضرین یو یو تر نظر تیر کړل. ویې ویل اوس د کندهار چاره څه ده؟ کال په کال په مالیې او باج کې کمبود راځي. اوس خو زموږ پوځونو غلچکي بریدونه هم ډیر شوي دي. د مستوفي الممالک پر ځای ملاباشي غاړه تازه کړه. په هنر یې اصلي خبره وکړه. د علي حضرت د اقبال سیوری د تلوي د صفوي عالی شان ټولواکۍ ځواکمني پر دریو سنتو ولاړه ده: امامیه مذهب، ځواکمن پوځ او له دښمن سره په تدبیر چلن. په کندهار کې زموږ د مذهب تبلیغ کار ور نه کړ. د ابدالیو او غلجیو قومي مشرانو ترمنځ د اختلاف تدبیر ته یوه وخته بریالی و. د افغانانو یوه ځانګړتیا همدغه ده چې دوی یو بل ته سر نه ټیټوي. خو زموږ د بیګلربیګي له لاسه دغه چاره هم ناکامه شوه. پاچا ته ورو ورو خبرو خوند ورکړ. ویې ویل د بیګلربیګي غلطي څه وه؟ مستوفي الممالک ځواب ورکړ: علي حضرته، د ابدالیو د قوم ځواکمن مشر شیرخان چې دغه قوم ټول پې راټول و، صفوي ټولواکۍ ته وفادار و. زموږ بیګلربیګي په لوی لاس هغه له ځانه لرې او دښمن کړ. د هغه د کاکا زوی بل قومي مشر شاه حسین خان ملاتړ یې وکړ. شاه حسین ظاهرا د صفوي ټولواکۍ وفادار و، خو په پټه د خپل کاکا له زوی شیرخان سره دوستي وساتله. شیرخان د صفوي ټولواکۍ پر ځای د هند ګورګاني واکمنو ته مخه کړه. زموږ حکومت له شاه حسین خان سره هم وفا ونه کړه. د هغه ملګری جلیل خان علیزی یې ورته راوپاراو چې شاه حسین خان پرې پوه شو، په خنجر یې ووهه او ویې واژه. موږ په دې لوبه کې څه ترلاسه کړل؟ هیڅ. ابدالیان ټول سره یو شول. اوس په غلجیو کې یو ځوان راپورته شوی دی. غلجي او ابدالي ټول پر دې راټول دي. هغه زموږ صفوي ټولواکۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. دیوان بیګي یعنی قاضي القضات د هغه د خبرو په تایید وویل: هوکې، میرویس خان هوتک، هغه د غلجیو خان؟ ځواب یې ورکړ: یوازې د غلجیو نه، د ابدالیو، کاکړو او ټولو بلوڅو پښتنو مشر دی. قورچباشي شونډې بوڅې کړې. له خولې هو غږ ووت. نور چوپ شو. اعتماد الدوله پاچا ته وکتل. لاس په نامه ونیول. ویې ویل: علي حضرته، زموږ د خاصو کسانو راپور دا دی چې میرویس خان ډیر په بیړه خپل قام سره متحد کوي. هغه ډیر هوښیار دی. واده یې د ابدالیانو له یوې مخورې کورنۍ څخه کړی دی. په پښتنو کې دغه ښیښې او دوستي خپل ځانګړی ارزښت لري. د شاه حسین زغم ختم شو. لاس یې اوچت کړ. په تونده لهجه یې وویل: بس دی، له میرویس خان نه مو اسمان جوړ کړ. دا راته ووایئ چاره یې څه ده؟ د پوځ لوی سالار خپلې برګې سترګې رډې کړې. لاس یې بیا د خنجر په موټي ټینګ کړ. علي حضرته، حکم وکړه چې سر یې درته په مخ کې کېږدم. ملاباشي هم ویل: اوس نو یوازې د زور لاره پاتې ده. خو علي حضرته، بیګلربیګي د پاچا په شمول د دربار ټولو حاضرو کسانو ملاباشي ته وکتل. هغه وویل: علي حضرته، په کندهار کې زموږ بیګلربیګي هیڅ نشي کولی. قورچباشي یعنی د قزلباشانو د ځانګړي ځواک مشر چې د بیګلربیګي له خپلوانو څخه وغونډ شو، خو د څه ویلو جرأت یې ونه کړ. پاچا وپوښتل: نو بیګلربیګي راوغواړه، کندهار ته به بل څوک واستوو؟ د ملاباشي، مستوفي الممالک او دیوان بیګي څیرې وغوړېدې. په یوه غږ یې وویل: بله چاره نشته. بیا ملاباشي وویل: علي حضرته، ما مناسب سړی هم پیدا کړی دی. پاچا سترګې کش کړې. ویې ویل: څوک دی؟ علي حضرته، وروسته به یې درته ووایم. د دربار پر ځینو حاضرینو دغه خبره ډیره بده ولګېده، خو نوره خبره ونه شربل شوه. پاچا دربار ړنګ کړ. جګ شو. کیڼ لاس ته د وریښمینو تر پردې شاته په یوه وره ورننوت. په دربار کې حاضرو کسانو شور جوړ کړ: څوک دی؟ نوی بیګلربیګي به څوک وي؟ قورچباشي په ټیټ غږ ویل: لکه چې د ملاباشي خپل وراره په پام کې دی. لږ ځنډ وروسته ټول یو پر بل پسې له درباره ووتل. د شاهي ماڼۍ د لوی تالار تر څنګ په نسبتا وړوکې خونه کې د جنوب له لویو کړکیو د لمر وړانګو غولی تر نیمایي زیات نیولی و. پاچا له خپلو خاصو ندیمانو سره ناست و. په دوی کې اعتماد الدوله، مذهبي پیشوا، د ملا باقر مجلسي لمسی او ځایناستی امیر محمد حسین، حکیم شاه عباسي یا رحیم خان او د شاه حسین خاص خادم
خواجه سرا محمود آغا چې لاس په نامه د هغه تر شا ولاړ شامل و. ملا باشي د اعتماد الدوله پښتون خوښ نه و، خو تر هغه هر چا وروسته تر ټولو لوړ مقام او د پاچا باوري سړی و. براله مخالفت یې ورسره نشو کولی. شاه حسین ملا باشي ته وکتل. اوس خو ټول د راز شریکان یو، خبره دې کوه. هغه په خپل ګردي مخ او ړنګۍ ږیره لاس راتیر کړ. علي حضرته، تیږه ماتوي. ما یو څوک موندلی چې د کندهار فتنې به درته په 1-2 میاشتو کې کرارې کړي. اصفهان ته به د غلو دانو د باج کاروانونه پیل شي. پاچا روحاني مشر ملا امیر محمد حسین ته چې نن یې یوه ګلګاري شوې چپنه اغوستې وه او توره لونګۍ په سلیقه تړلې وه په ځیر وکتل. دا څوک دی چې دلته دومره لویه تمه ترې لرې؟ د ګورجستان د پاچا پنځم واختانګ زوی ګورګي. پاچا او د دربار نورو کسانو داسې ټکان وخوړ لکه چې د کومې ټکې رالوېدو خبر یې اورېدلی وي. د ملا باشي په نریو شونډو معناداره مسکا وغوړېده. بیا یې خپله خبره تکرار کړه. علي حضرته، ما درته وویل چې تیږه ماتوي. د یاغي افغانانو چاره همدغه ګورجی درته کولی شي. پاچا د نه په دود سره سر وخوځاوه. ویې ویل، ته هسې هوا ګزوې ښاغلیه، په خپلو مذهبي چارو کې بوخت اوسه. د حکومت په چارو کې ډېر کار مه لره چې درنه خرابېږي. ته وګوره، په یوه یاغي نور یاغیان ماتوي. دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اعتماد الدوله فتح علي خان پرې خبره ورغبرګه کړه. په ټول ایران کې دومره څوک نشته چې کندهار ته یې د بیګلر بیګي په توګه واستوو چې اوس یو یاغي توندلاري عیسوي ته هیله کوو. داسې څوک چې پخپله د بغاوت او سرکشۍ په جرم بندي دی، له صفوي ټولواکۍ سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري او د امامانو د سلګونو رښتینو پیروانو په وینو یې لاسونه سره دي. د شاه حسین خاص خادم محمود آغا ویل، ګورګي ته خو په زندان کې هر څومره تبلیغ شوی او هر څومره د جوړجاړي وړاندیزونه ورته شوي دي، هغه ته نه دي منلي. اوس دومره لوی اختیار ولې ورکړی شي؟ ټولو ملا باشي ته وکتل. د هغه په شونډو لا هم ډاډمنه مسکا غوړېدلې وه. بیا یې غاړه تازه کړه. ویې ویل، زه په دې ښه پوهېږم چې هغه یو یاغي انسان و، د ګورجستان د پاچا زوی او د خپلې خاورې واکمن و. له عثمانیانو سره یې لاس یو کړ او زموږ د ټولواکۍ پر خلاف ودرېد. یا ورور یې اوس هم له روسانو سره دی، خو اوس که هغه د اصفهان د یوه وفادار سالار په توګه د کندهار لویه لاجنه درته ختمه کړي، په دې کې څه بدي ده؟ له ټولې پخوانۍ دښمنۍ سره که هغه اوس د علي علیه السلام د رښتینې پیرو په توګه مسلمان شي، علي حضرت ته وفادار شي، زموږ به څه کم شي؟ پاچا سر وخوځاوه. جناب ملا باشي، زه دغه کورنۍ پیژنم. په خټه کې سرکشي او بغاوت خلی. صفوي ټولواکۍ ته یې څو ځله له شانه د خنجر ګزار ورکړی. زه دا منم چې د واختانګ زوی زوړ پوځي دی، خو توندلاری عیسوي او ګورجي دی. اصفهان ته سر نه ټیټوي. د ایران سخت دښمن دی. د کارتلي واکمن مو ومانه. له عثمانیانو سره یې پټه لاره جوړه کړه. د کرمان والي مو وټاکه، خو د هغه ټولې هڅې همدغه دي چې ګورجستان ونیسي او د صفوي ټولواکۍ نه خپلواکي واخلي. مجبور شو چې زندان ته یې واستوو او د کاکا زوی ته یې د ګورجستان ولایت وسپارو. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د میرویس خان نیکه ناول دا برخه مو هم دومره وه. د یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.